السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترمینو مکروهات روژې مو سره وپېژندل. اوس په مفسدات روژې چې روژه په کومو شیانو فاسدېږي. مفسدات روژې دوه قسم دي. یو هغه دی چې قضا او کفاره دواړه لازموي، یو هغه دی چې صرف قضا لازموي، کفاره نه لازموي. نو وایي که سړي اودس کوه یا غسل کوه اوبه یې په خوله ګرځولې هغه ځین تېرې سولې، نو که روژه په یاد وله روژه یې فاسده ده، قضا بیا راوړي او کفاره ورباندې نسته. او دغه ورځ به امساک کوي تر ماښامه پورې. مثلا سړی غرمه غسل کوي اوبه ځین تېرې سوې، یا ماپښین اودس کوي اوبه ځین تېرې سوې، نو روژه یې فاسده ده او امساک یعنې تر ماښامه به بیا شی نه خوري. او دغه رنګه که وایي سړي یو شی ورغورځاوه صایم و روژتي ته، مثلا یو خرما یې ورغورځوله، هغه د ده خوله کې وموښتله تېره سوله ځینې، نو دغه هم روژه فاسدوي، خو لیکن قضا ورباندې شته، کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي که سړی له خوبه راکښېنستی اوبه یې وڅښلې، بعد کې ور معلومه سوله چې دا خو سهار سپېدې چې ولیدې، نو روژه یې فاسده ده، قضا ورباندې شته، کفاره ورباندې نشته. که سړی له خوبه راکښېني اوبه وڅښي، د ده فکر دا یي چې نو شپه ده سهار لا نه دی. بعضې خلک د پیشلمي بعد بیدېږي، وختي پیشلمي کوي، نو د دغه سړي روژه فاسده سوله، امساک واجب دی تر ماښام پورې، به شی نه خوري، د دې روژې قضایي به راوړي، کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه که یو څوک د پیشلمي بعد دوا یا ګولۍ یا اوبه وڅښي، د ده فکر دا چې اوس به نو لا سهار سوی نه وي، هغه سهار وي، روژه یې فاسده ده، دا قضا به راوړي او کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي که داسې شی تېر کوي چې هغه نه دوا وه نه غذا وه، لکه ډبره و خاورې، نو دا کفاره نه لازموي، روژه فاسدوي، قضا ورباندې شته. نو ځکه فقهای کرامو یو حله دې ته ایښې ده چې یو سړی په خاوره باندې روژه ماته کړي، نو بیا که خوراک و څښاک وکړي، نو پر ده باندې صرف قضا ده، خو په خاوره یې روژه ماته کړه، ځکه خاوره نه غذا ده نه دوا ده. او که سړی دوا وخوري او که سړی غذا وخوري، یعنې خوراکي شی وخوري قصداً، نو پر هغه باندې هم قضا شته، هم کفاره شته، هم یې دغه روژه فاسده سوله، او دغه روژه به راګرځي، بیا به شپېته روژې د هغه په مقابل کې کفاره نیسي. او دغه رنګه که سړي جمعه وکوله، جمعه کول په روژه کې دا هم کفاره لازموي، هم قضا لازموي، هم به هغه روژه قضایي راوړي، هم به بیا شپېته روژې کفاره نیسي. وایي که چیرې خاوند د ښځې سره جمعه کوله، ښځې ځان خاوند ته په لاس نه ورکاوه، نو زورونه یې د بس راوغورځوله، په زور باندې د جمعه ورسره وکوله، د ښځې روژه ماته ده، کفاره ورباندې نشته، خو لیکن پر خاوند باندې کفاره او قضا دواړه شته. او که خاوند ورته وویل چې راسه جمعه وکړو، دې ځان ورېلا کوي، نو پر دواړو باندې هم کفاره شته، هم قضا شته. او دغه رنګه کې وایي مندکې او یا شګې او یا پنبه او یا واښه او یا کاغذ وخوړئ، روژه فاسده ده، قضا ورباندې شته، ولا کفارة علیه، پر ده باندې کفاره نشته. او دغه رنګه کې وایي چیرې هګۍ سره له خوروکو وخوړله او یا یو رومۍ سره له پوستو وخوړئ، روژه یې فاسده ده، قضا ورباندې شته، لا کفارة علیه، کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه بعضې اوقاتو کې د روژتي د پیشلمي غوښې په غاښو کې بندېږي، نو که وایي دا وخوړلې، نو که چیرې لږ وي روژه نه په ماتېږي، هغه د نخود اندازه قدر وي، او که چیرې ډېرې وي نو بیا روژه په ماتېږي او کفاره ورباندې نشته. نو ځکه وایي په کفاره کې اقاویل قولونه راغلي دي، فقې رحمت الله علیه وایي اصح دا دی چې کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي که د یو چا ناړې وي تېرې کړلې، نو روژه یې فاسده ده، کفاره ورباندې نشته، ما سوا له هغه چا څخه چې یا د بیبي ناوړې تېرې کړي، که د بیبي د خپلې ښځې ناوړې تېرې کړي، په هغه صورت کې کفاره هم شته او قضا هم شته. او دغه رنګه وایي که خپلې ناوړې پر لاس باندې راټوکلې، بیا یې تېرې کړلې. اوس په خوله کې که ناوړې سړی راجمع کړي تېرې کړي، هغه د مکروهاتو کې مې درته وویل چې روژه مکروه کوي، فاسدوي نه،
خو البته که له خولې راویستلې په ورغیو کې سره جمع کې بیا یې تیر کړلې نو په دغه صورت کې روژه فاسدوي او کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي که د خولې لندوالی سړی په اوداسه کې خوله پرېولي بیا یې خوله لنده وي نو هغه د خولې لندوالی او د خولې ناوړې سره ګډې شوې نو روژه نه په ماتېږي. او دغه رنګه وایي که هغه په اصطلاح سوغلي ورته وایي په اصطلاح ګړنګ ورته وایي وایي هغه کې تېر کوي روژه نه ماتېږي او که د باندې راویستی بیا یې تېر کوي بیا روژه هم ماتېږي. او دغه رنګه وایي که د سړي خوله وینه سوله خولې وینې کولې او وینې ناړې سره ګډې سولې نو که ناوړې ډېرې وي وینې لږ وي روژه نه په ماتېږي او که ناړې ډېرې وي او وینه لږ و روژه نه فاسدېږي او که وینه ډېره وه ناوړې لږ وي روژه ماتېږي. وان کان سواء که په برابر وي هم و استحسانا روژه ماتېږي کفاره ورباندې نشته صرف قضا به راوړي. او دغه رنګه وایي که سړي فرچ وواهه نو د فرچ سره یې څوک سر پورته کړي نو وایي باران اورېدی څاڅکي په خوله یا د ناوې څاڅکي په خوله ننوتل روژه یې ماتېږي خو لیکن کفاره ورباندې نشته چا څاڅکي ډېر وي. او دغه رنګه باران او واوره که د سړي وحل ته داخل سي نو روژه فاسدوي لیکن کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي که د سړي وحلق ته د ژرندې یا د اوړو غبار او یا د دواو غبار او یا دوک او یا د باد یا د حیوانان رمه و اوښانو د اسانو ګلار ځي هغه دوړې د سړي په خوله ننوځي دا روژه نه ماتېږي. او اوښکې وایي که د صایمو د روژتي خولې ته ننوتلې که یوه قطره دوې قطرې نو روژه نه فاسدېږي او که چیرې ډېرې وي او هغه تروالی د اوښکو خوند یې په خوله کې پیدا کړي نو په دغه صورت کې روژه فاسدېږي. او دغه رنګه هغه د صائم د مخ خولې چې هغه تر 2 څاڅکو ډېر وي په خوله ننوځي هغه تروالی یې احساس کړي تېرې کړي نو بیا روژه ماتېږي. او هغه څه چې د انسان د بدن د مسام څخه یاندې دغه د وریښتانو د سرو څخه لکه غوړي و دغه شان بدن ته ننوځي دغه روژه نه ماتېږي. او دغه رنګه یو سړی په سړو اوبو کې غسل کوي هغه رطوبت د اوبو سړوالی باطن ته ورسېږي دغه روژه نه ماتېږي. او دغه رنګه کې وایي په سترګو کې دوایي واچوله روژه یې نه ماتېږي که څه هم هغه د دوایي خوند په حلق کې راسي. او دغه رنګه کې سترګې تور کې او هغه اثر د رنجو په ناوړو کې رالی هم روژه نه په ماتېږي. په روژه کې سترګې تورول د عذر په وجه څه مشکل نه لري زیانت په خاطر دي نو فقهای کرام یې نه توروي. او دغه رنګه وایي که سړی اماله ولګولې اماله پخوا داسې یو اله وله چې د غټو بولو طرف څخه به یو مریضانو ته ولګوله یا په غوږو کې څاڅکي یې واچول په دغه صورت کې روژه ماتېږي ولا کفارة علیه کفاره ورباندې نشته. او دغه رنګه وایي چې په غوږو کې د اوبو څاڅکي ننوتل روژه نه په ماتېږي. او دغه رنګه وایي که د کوچني بولو له ځای څخه اوبه بدن ته ننوتلې په غسل کې هغه روژه نه ماتېږي. نو وایي که چیرې د سپکو بولو په نلۍ باندې اوبه څاڅکي کړلې یا غوړي نو که مثانې ته وصل شولې بیا اختلاف ته بعضې وایي روژه ماتېږي بعضې نه ماتېږي. او که مثانې ته نه ورسېدلې نو بیا په اجماع سره روژه نه ماتېږي. دا د نارینه په صورت کې. او د ښځینهو په صورت کې نو وایي روژه ماتېږي. او دغه رنګه هغه دوایي چې پر نس باندې وتړي یا هغه دوایي چې پر سر باندې کښېږدي جافه او عامه ورته وایي نو دلته عبارت اصول لره دی وایي که معدې او نس او دماغ ته ورسېدل نو بیا روژه په ماتېږي. او دغه رنګه وایي که یو غوښه یو شی په یو سپڼسي پورې مښتي هغه ځینې تېر سي نو که دستي راوکښئ روژه نه ماتېږي او که یې ساعت پرېښوئ بیا روژه ماتېږي. او دغه رنګه وایي که یو لرګی ځینې تېر سو خو د ده په لاس کې و ټول نه سو ځینې تېر دستي راوکښئ روژه نه په ماتېږي په خوله
که سړي څخه تېر سو او که چیرې ټول لرګی تېر کړي روژه یې فاسدېږي. او دغه رنګه وایي که نارینه د غټو بولو ځای او ښځینه د کوچني بولو ځای ته هغه ګوتې داخلې کړلې نو روژه نه فاسدېږي الا اذا کانت ما چې په هغه صورت کې که هغه ګوتې لندې وي په اوبو سره او یا په غوړو سره په هغه صورت کې روژه فاسدېږي. دا په هغه صورت کې چې دی ذاکر الصوم روژه یې په یاد وي. نو په تاوه هندیه کې وایي دا یو اګاهي ده. دا په هغه صورت کې دغه اعمال چې د سړي روژه په یاد وي ذاکر الصوم یې و الا فلا که د سړي روژه نه و په یاد بیا روژه نه فاسدېږي. او دغه رنګه وایي که صایم روژتي په استنجا کې مبالغه وکوله اوبه ځینې ننوتلې روژه یې فاسدېږي. نو دا بعضې هغه صورتونه وو چې صرف هغه قضا او کفاره نه وه. اوس هغه اقسام چې قضا او کفاره دواړه یي. نو که چا په سبیلینو کې سبیلینو څخه مراد دا دی که چا لیواتات وکړي علیاذم بالله او که چا د خپلې ښځې سره جماع وکوله پر دغه سړي هم کفاره است هم قضا. انزال نه دی شرط چې خامخا به دی معذوره کېږي صرف دخول راغلی. او دغه رنګه ښځه باندې هغه څه سته قضا او کفاره دواړه سته. که دې د مېړه اطاعت وکړي او که چیرې مکره وه زورګیره وله بیا پر دې قضا سته کفاره ورباندې نسته. نو وایي که چیرې ښځې مېړه سره زورونه و مېړه په زور باندې وغورځوله جماع ورسره شروع کړه نو وروسته بیا ځان پرېښوي نو بیا هم وایي کفاره ورباندې نسته ځکه خو د زور په حالت کې مېړه روژه ور خراب کړله بیا کفاره نسته. او دغه رنګه وایي په مالګه کې وایي که وخوړله کفاره سته وهو المختار. دا خبره مختار هم ده هندي فتوا ورباندې پر دې قول باندې سوې ده. نو محترمو دغه بعضې څه مو در سره شریک کړله چې هغه روژه فاسدېږي. نور خو نو داسې ډېرې جزیات شته لکه اوس مثلا یو څوک وایي روژه ماته ده که نه ده ماته هغه باندې مستقل مسله موږ بیان کړه دغه به درته وړاندې کړو. بعضې نورې ډېرې جزیات دي چې هغه زه اوس درته وایم شاید بعضې به پېښېدونکي نه وي ځکه فقه یو داسې علم ده الحمدلله دا فقه یو داسې ثمره ده د دې قرآن او د حدیث چې جزیات قیامت راځي هغه به دی راخیستي. بعضې ډېرې داسې مسایل شته چې دا اوس زه یې راګورم نو خلک به هم په تعجب کې ورته پاتې شي چې دا مسله خو نه پېښېږي او واقعیت یې وخت خامخا پېښ شوي او پېښېږي به هم نو هغو ضرورت نه و هغه مو پرېښول. په تاوای هندیه جلد اول صفحه 202 الباب الرابع. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.